بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د نن بحث په دې باندې کوو چې د ایران او امریکا او اسرائیلو ترمنځ جګړه چې له میاشتو راهیسې روانه ده او په دې وروستي پړاو کې کړکېچ ډیر زیات شوی دی. په بهر کې د امریکا لخوا پاټکونه او د ایران لخوا پاټکونه هغه څه دي چې نړۍ یې له ستونزو سره مخ کړې ده. د سیمې هیوادونه یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې بیا څه روان دي؟ د پاکستان منځګړیتوب څومره بریالی دی؟ څوک به وکولی شي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ د حل لپاره ګټور اقدام وکړي یا ګټور قدم پورته کړي؟ په دغه ټکو باندې نن را سره ښاغلی خبریال، شنونکی او لیکوال عبدالواحد تابع صاحب ملما دی له امریکا نه. تابع صاحب، تاسې ته په خپرونه کې هرکلی وایو. زه د قربان سم، سلامونه او مینه ټولو ته. تابع صاحب، په همدې باندې راپیل کوو چې د امریکا او د ایران ترمنځ روان کړکېچ او اوسنی روان حالت په څه حالت کې وینئ؟ مسله څومره جدي خواته روانه ده یا څومره د جګړې خواته روانه ده؟ د یوې خوا نه د جګړې خبرې، د یوې خوا نه د فشارونو خبرې او له بلې خوا نه د سولې چراغونه هم بلیږي. مسله کومه خواته روانه ده؟ وضعیت کومه خواته روان ګورئ؟ ګورې، په پیل کې لږ وخت راکړه چې وړکۍ تبصره پرې ولرم. د ایران دپاره که دغه قوتونو ګورې کوم فکر کړی، اول خو ایران د ناتو هیوادونو غړو هیوادونو څخه د ایران انقلاب رامنځته شو، چې یعنې سید موسوي روح الله خمیني له همدا فرانسې څخه راغی او د رضا شاه پهلوي نظام یې ړنګ کړ. اول دا چې همدا فرانسه د ناتو غړی هیواد ده، ځکه دا د ګټو په خاطر باندې دا کار وشو. دلته د عربي هیوادونو په خلیج کې د سرشاره نفتو زیرمې چې دوی تر لاس لاندې درلودلې او دا یې غوښتل چې په خپله ولکه کې ولري. د آل سعود د کورنۍ رامنځته کول او دوی په واک کې واک ورسپارل او د مذهبي کړکېچ په مسلمانانو کې له بعده مرغه له نړیوالو جګړو را په دې خوا دا کرکه ډېره شوه په مسلمانانو کې، چې هغه سړی د سني او د شیعه کرکه یادولی سي. دغه ټول هغه څه و چې غربیان په دې باندې پوهېدل او وخت په کتو سره دوی په ځانو سره اپشنونه درلودل، نسخې درلودلې، د حکومتولۍ هغه دوی پلي کولې، چې په کرا ایران غلطه لوبه په سیمه کې وکړل. هغه په دې معنا چې دوی کرکه لارډس ډېره کړله، دغه اورتې پکه ووهله، دوی په نیابتي ډلې په ګاونډ کې او لږ لرې په ګاونډ کې د جعفري په نامه باندې هغه وپړسولې، جوړې کړلې، چې دغه خپله زنګ د خطر غربیانو ته جوړ سه. او په دې کې غربیانو که تاسو فکر کړي په تیرو 3 کالو وروستیو کې دوی د جعفریانو یعنې د ایرانیانو نیابتي ډلې له صفر سره ضرب کړلې، چې هغه که په لبنان کې وو، که په سوریه کې وو، که په افغانستان کې وو، په نورو هیوادونو کې وو. یوازې دغه د یمن حوثیان لږ ډېر ورته پاتې دي. د دې ټولو پښې ورته سپکې کړلې او زمینه مساعده شوله امریکایانو ته تر څو په ایران باندې برید وکړي او د ایران هغه څه چې دوی غواړي هغه ترلاسه کړي. او په ضمن کې ګوري کوم فکر کړي او وړکۍ بله بېلګه مې یادوم، بیا تاسو ته وخت درکوم چې نورې پوښتنې وکړئ. همدا امریکایانو ګوري چې په وینزویلا باندې یعنې د ولسمشر یې راووست، ګراو یې کړ او دغه مملکت یې په خپله ولکه کې یعنې په 20مه پېړۍ کې چې د مستعمرو مسله له منځه تللې، د مستعمره شکل یې کړ، ځکه دوی خو د اپشنونه لري ځان سره، که چېرته د تیلو د نفتو له قلت سره مخ کېږي چې دوی به یو څه ولري. نو ایران غلطه لوبه وکړه، د خپلو غلطو لوبو کار څه دا چې ځان نشي پیدا کولی، دا یو ځانګړی بحث ده. تابع صاحب، دلته دغه زه نورو پوښتنو له چې راشم، تاسو یو مقدمې ته ولاړئ. په سیمه کې دغه د وسلوالو ګروپونو جګړه یعنې د مخکې نه شروع وه، هلته نورې مذهبي ډلې را پیدا شوې او دا جګړه د مخکې نه ځینې هیوادونه وځپل، په سیمه کې ځینې هیوادونه وځپل شو او اوس ویل کېږي چې اوسنی د جګړې دغه نوی اپشن چې دی یا د جګړې نوی شکل چې دی، په دې کې به پاتې نور هیوادونه هم عربي هیوادونه وځپل شي. مخکې نه را شروع وه، یعنې د دغه جګړې دپاره یو وړاندې نه ایران په دې جګړه کې لګیا و او غرب هم لګیا و، تاسې داسې وایي؟ بالکل. ګورې، که فکر کړي که سړی د ایرانیانو شاه اسماعیل صفوي وخته لاړ شي، هغه وخت کې ایرانیان ټول سنیان ول، خو دوی چون چې له عربانو سره
ناندري له پخوا څخه درلودل لري او نه یې غوښتل چې عربان سرشاره هغه د دین په مبنا باندې چې غور وړاندې سوي هغه د سیاست په خپل لاس ولري. دوی یو دم 180 درجې تغییر د جهت وکړ، ټول ایران شویه سه عین مغه وخت د غربیانو دغه فکر هم دغه مسایلو ته و چې څه وخت دوی خو ډېر هوښیار دي، دوی ګوري چې په کوم وخت کې هغه د ضعف ټکی د هیوادونو سره چې دوی ټکر لري هغه را پیدا کړي او په هغه کې خپله لوبه مخته یوسي. بیا هماغه و چې د عثمانیانو امپراتوري چې کله ړنګېږي نو اروپا همدغه منبر ځپلې وله، د یو منبر له لارې نه ګوري کوم فکر کړی د تاریخ د اروپا ته که لاړ سو دغه کشیشانو به یوازې د خانانو د اشرافیانو زمن به یې پرېښودل چې مکتب ته لاړ شي، باسواده شي، نور خلک د غریب چې ول دا دومه درېیمه کټګوري خلک دا یې په سړی کې نه حسابول. نو کله چې دنیا صنعتي سوله، اروپا صنعتي خواته لاړله، دغو شیانو ته شا سوله. دوی هماغه وه چې په له دغه اپشنو څخه چې دغه کرکې خپله اروپا له منځه وړې وه، له دغو څخه یې کار واخیسته او مسلمانانو منځ کې فرقې را ډېرې کړې. مسلمانانو له په پیل کې چاپخونې او کتابخونې نه درلودې، مخشویانې وسولې، خپل خلک چې په خپله مبنا باندې درلودل هغه یې را وړاندې کړل. نو دا لوبه ډېره پخوانۍ ده، دوی په لوبه کې ځان پیدا کړی ده. داسې کرا کله کله چین سره راپورته کړي یا هند اوس یو اقتصاد ده، د دې د مخنیوي لپاره هم که تاسو فکر کړئ برکس په ډېر سرشاره توګه باندې وغوښتل چې قدم وړاندې کړي، خو د برکس د کنفرانس مخه یې هم ډب کړله ځکه دا لوبې دي. د آیسیس او نورو ډلو را پیدا کېدل په هغه سیمه کې او دغه هیوادونو ځپل هغه هم د همدغه مخکینۍ جګړې چې تاسو ته یادونه وکړله د هغې یو لړۍ ګڼئ؟ بالکل ګوري کوم فکر کړي دغه هوښیار هیوادونه دوی هم دغه اپشنونه لري چې چیرته داعش را پیدا کړه، چیرته دغه دوی چې نومونه ورکوي تروریست او د القاعده ده او درسته ده چې دا تنظیمونه ول دا جوړ سوي ول، خو د پردو تر شا بېرته فکر کړی دی هم دوی لاس ده، دوی غواړي چې کله د مذهب په نوم، کله د قوم، کله د ژبو په نامه باندې راوټوکېږي دغه خلک سره وځپي. زه دا اوس په امریکا کې ژوند کوم، یوه بېلګه به تاسو ته وایم. ګورئ دوی جوماتونه بمباروي په مسلمانانو هیوادونو ته چې چرسو یا د تریاکو د کښت له منځه وړلو په خاطر باندې په میلیاردو ډالر مصرفوي. خو زه په امریکا کې ژوند کوم، دلته چارس آزاد دي، دلته موږ جومات ته پرېږدي، د هندوان کلیسا په وبخښئ درمسال ته پرېږدي، مسیحیان د کلیسا ته پرېږدي، یهودان کنیسا ته پرېږدي، دلته ازادي ده، دلته هېڅ چاته څوک څه وایي نه. دا ټول د لوبو برخه ده چې په خپل مملکت کې هر څه ته اجازه ورکوي، خو کله چې د تا د مملکت په نامه باندې چې د تا هغه د قدرت ستنې ونړېږي، دوی ته محتاج سي، بیا هلته لوبې غلطې سي او هغه خپل سیاست دوی مخته وړي. ښاغلی تابع صاحب چې خپل اصلي موضوع ته راوګرځېږو د کړکېچ اوسني حالت ته، مخکې ما په لومړیو کې پوښتنه وکړله، اوس چې د کړکېچ کوم حالت دی، د جګړې چې کوم حالت دی، دې ته په څه سترګه باندې ګورئ؟ د یوې خوا نه د جګړې پر یو بل باندې د فشارونو خبرې، یو بل ته د اخطارونو خبرې، او له بلې خوا نه د سولې څراغ هم بلیږي. د پاکستان د پوځ مشر بیا یو ځل د منځګړیتوب په خاطر باندې تېره ورځ ایران ته ولاړ. د ایران د مشرانو سره د پاکستان د پوځ مشر بیا خبرې پیل کړي دي، ویل کېږي چې بیا به په اسلام آباد کې خبرې وشي. آیا کړکېچ خواته مسله روانه ده، جګړه نور هم پراخېږي، او که د سولې خبرې به هم په منځ کې بریالۍ شي یا به کامیاب شي؟ ما تحلیل دا کوي چې د خبرونو او د رسنۍ تعقیبوم یو څه چې ما تر زده کړي دي. زه فکر کوم د ما په اند باندې چې جغرافیه به دغه سیمه به د کړکېچ خواته لاړه شي. امکانات د دې لیدل کېږي چې ایران د نیابتي جګړو او د داخلي کورنۍ جګړو ښکار وګرځي، ځکه چې لوبه دوی غلطه کوي. کله ناکله دا په سیاست کې معمول ده چې په تا باندې یو څوک زور کېږي، ته به د خپل هیواد د ښېرازۍ په خاطر، د خپل ملت په خاطر باندې، لکه جاپان چې هیروشیما او ناګاساکي ښه بېلګه ده، بمونه یې پرې اتوم یې پرې وکاراوه، چوپ سول. نن ایران او وبخښئ امریکا او جاپان سره ملګري دي، اوږه په اوږه په خپله پالیسي او سیاست مخته وړي. نو دغه غلطې لوبې دغه د په سیاست کې اوسني عصر کې، ځکه د تورې وخت نه ده، دا د آسو د لښکرو وخت نه ده، دلته به په ټکنالوژي په ډک جب باندې به ته وړاندې کېږي. نو په دې کې به تا سره باید یو شی وي، نو چې ته څه ونه لرې او جب دې تش وي او د تا هغه مسایل چې له پخوا څخه په نامه د غیرت او د ایډیالوژۍ په نامه چې هغه اوس کار نه ورکوي، دغه که ته وړاندې کوې، زه فکر کوم بیا ته ضربه وینې. لکه ښه بېلګه یې سړی افریقایي هېوادونه یادولی شي، یا همدغه د خلیجي هېوادونه چې دا اوس ایران په ډېره اسانه بیه په نښه کوي او دوی سر نشي پورته کولی. دا ټول د لوبې هغه برخې دي چې په دغه لوبه کې زه فکر کوم چې ایرانیانو ځان پیدا نه سوی کړلی. چې مخکې تاسو ته ما
یو بیلګه یاد کړل چې هغه نیابتي ډلې چې دوی درلودلې چې د هغو په مټ ایرانیان ډېر نازېدل هغه له صفر سره ضرب شوي دي. عربان یا د ځان ته نور هم دښمنان کړل. امریکایان په دې لټه کې هم دي چې خلیجي هېوادونو ته دا وښیي چې که تاسې نفت لرئ، سرشاره پیسې لرئ، شتمني لرئ، خو په څنګ کې بیا تاسې له ځان څخه دفاع نشئ کولی او ایران هم ولې په نښه کوي. دا ټول د لوبې هغه برخې دي چې په دې کې د ما په اند باندې دغه قوي هېوادونه بیا په تکل د دې کې دي لکه په پخوا کې چې له لومړۍ جګړې را په دې خوا نړیواله جګړه درته یادوم چې فرانسویانو او اتحاد جماهیر شوروي د وخت او انګریزانو هېوادونه په خپلو کې سره وویشل. زه فکر کوم چې و چین یو قدرت ده، روسیه، امریکا دوی غواړي چې بیا ځلې هېوادونه په خپلو کې سره واړه او غټ کړي، کرکې را پیدا کړي. دغه مسله زه فکر کوم د اوس لپاره ډېره په خولو کې تاویږي او امکانات یې درکېږي چې دا عملي بڼه پیدا کړي. تابع صاحب، هغه عوامل چې تاسو وویل چې دغه جګړه ممکن پراخه شي، ممکن جګړه زیاته شي، په ایران کې ستونزې پیدا شي، داخلي ستونزې حتی تاسو یاد کړي، کوم عوامل دي چې د هغې له مخې ویلی شو چې جګړه د پراخېدو خواته روانه ده؟ ګورې دلته په نړیواله کچه باندې ما مخکې تاسو ته د صنعتي کېدو اشاره وکړله. کله چې صنعت رامنځته سه دلته د اروپا په ټول ټال کې د اروپایانو د سپینیانو لپاره که سړی بیلګه یاد کړي په یو لوی تصویر کې مسیحیت که سړی یاد کړه، دوی د دین د مذهب له کرکو سره لاس او ګریوان سو په خپل منځو کې دوی په کلونو په سلونو کلونو جګړه وکړه، د بې ځایه د بې ګناه کسانو وینې پکې تویې شولې. دوی بیا دوه دښمن ځان ته تعریف کړل چې یو کمونیزم و بل مسلمانان ول. د کمونیزم څخه تقریبا دوی ځان خلاص کړی دی. یو هغه شمالي کوریا پاتې ده چې شمالي کوریا ته هم زه فکر کوم هم چین باج ورکوي په اوس کې، هم امریکا په پټه کې چې لیونی سړی ده چې کومې خواته برید ونه کړه هغه او د اوس لپاره غلی ساتلی ده. او د مسلمانانو په منځ کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې دوی د مذاهبو مسله رامنځته کړه. دوی غواړي چې له مسلمانان ډېر محتاج کړي، ډېر احتیاج کړي، دومره ضعیفه کړي چې مسلمان باندې هر څه چې وښیي دوی پیوني. چې ښه بیلګه سړی خلیجي هېوادونه یادولی شي، دا د کارخانګي یوه برخه ده چې غربیانو سره له بده مرغه پرته ده. دوی دغه کرکه لري او دا هم درته ویلی شم چې یو وخت کې به د ما د تا دا بحث چې په نښه وي که مسلمانانو څخه دوی ځان خلاصوي، همدغه یهودان چې دا اوس د دنیا سیاست یې په لاس کې ده، که هغه پروپاګنډه ده، که فلمي صنعت ده، حتی که شتمني ده چې دوی په لاس کې ده، همدا مسیحیان به بیا ځلې راګرځي په یهودانو به هم یو برید کوي چې پخوا تاریخ هم دا څرګندوي کړې ده. تابع صاحب، امریکا سره په سیمه کې کوم هیوادونه چې ملګري دي، عربي هیوادونه اوس لیدل کېږي چې ډېر لوړ زیان ګوري، دوی د ځان نه حتی دفاع نشي کولی. هغه څه چې د دوی د امریکا اډې وې هلته هغوی مو نه کولی شو چې دوی د ایران د بریدونو نه بچ کړي. د امریکا سره به همدغسې ملګري پاتې شي او که نه بالاخره به دوی هم د خپل ځان د دفاع دپاره یو اقدام کوي او یا به د امریکا نه لار بېلوي؟ زه فکر کوم د اوس لپاره عربي هېوادونو کې دغه ظرفیت له بده مرغه شتون نه لري. یو خو دا ده چې دوی اوس پوه شول چې دوی خپل ځوان نسل د زده کړو ته ورمخته کړي. ګورې کوم فکر کړي دا 2 کاله یا 3 کاله کېږي چې د عربستان د نوی شاهزاده د محمد بن سلمان نجونو ته اجازه ورکړه چې هغه د اردو د پولیسو په صفوفو کې ځای پیدا کړي، موټروانیو، حتی دا اوسني عصر سره له بده مرغه چې هغه په موږ تاسو په دین کې لږ ټکر له دغو مسایلو سره لرو، اجازه ورکړه د نایټ کلبونو، د نجونو د مستۍ، حتی د مشروباتو د الکولي چې دغه اجازه دا خپله دا وه چې یعنې دوی ښودل چې په دغه اروپایي بازار کې او په غربي بازار کې چې د دوی ګټه پکې ده، په دې کې ځان پیدا کړو. خو دا ډېر ناوخته وه. نو زه فکر کوم چې ډېر دوی غټ فرصت په مخ کې لري تر څو دوی ځانونه جوګه د خپلو سیالانو وګرځي. موږ دغه انسانان چې دي دا ټول انسانان په دنیا کې دغه دین او ژبه که سړی قومیت یوې خواته پرېږدي، دا یو د بل سیالان دي. په دغه سیالۍ کې به ته ځای پیدا کړي چې له بده مرغه مسلمانان په دې کې ډېر وروسته پاتې، مستثنا له یو 2-3 هېوادونو چې هغه ترکیه او ایران او مالیزیا او اندونیزیا دي چې ایران یې موږ تاسې اوس بحث پرې کوو چې اقتصاد یې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. نو زه فکر کوم چې دغه هېوادونه به ډېر ورته محتاج اوسېږي که په پسته کې ځان جوړوي او لکه چین غوندې چې سر یې باید له د تریاکو له جګړې راپورته کړه او نن په نړیواله کچه باندې یو څوک ده په سیمه کې، یا هند چې تمام عمر غلامی د هالندیانو او د انګریزانو کړی، خو نن مودي غوندې یو کس لري هغه په دنیا باندې بدماشي کوي. نو د دې دپاره زه فکر کوم لا تر اوسه فرصت د مسلمانانو ته چې دوی ځان د خپلو سیالانو جوګه وګرځوي. یو بود و چې تاسو ښه وڅېړلو تابع صاحب چې هغه دیني او مذهبي بود د مسلمانانو موضوع، د مسلمانانو د ځپلو موضوع.
د اقتصادي ګټو موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي. همدارنګه د هغه نړیوال نظم کې د هیوادونو ځان ته د سلنډر کولو یا د تسلیم کولو موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي. همدارنګه د لویو ګټو او د هغه هیوادونو چې تازه سر راپورته کوي په نړیوال نظم کې، که هغه چین دی، که هغه بیرته روسیه ده، که هغه هندوستان دی په سیمه کې، او یا که ایران دی زموږ ستاسو په ګاونډ کې، دوی چې سر راپورته کوي د دوی د بیرته سرکوبولو دپاره دغه مختلف ابعاد د جګړې کوم هغه پیاوړي او قوي ابعاد دي د دې جګړې چې دا جګړه به د هغې له مخې دوام کوي، د هغې ابعادو له مخې به ستونزې راټوکېږي، د هغې ابعادو له مخې به دغه د ایران او د امریکا ترمنځ خبرې اترې ناکامېږي، هغه ابعاد به نور هیوادونه په دې جګړه کې راشریکوي. نور څومره ابعاد دي او هغه د هغې ابعاد او هغه قوت څومره دی؟ یو خو داسې ده چې انسان له کله نه چې پیدا شوی ده، چې دا د ایتوپیا هېواد د جغرافیا دانانو تاریخ پوهان وایي چې له هغه ځایه انسان راوټوکېد او کرا چې دوه باوره دي، چې یو د دیني باور ده چې هغه ابراهیمي ادیان وایي، بل دغه د اتیستانو باور ده چې نه مځکه او اسمانونه دا خپله را پیدا شي. خو په دغه دواړو تعریفونو کې کوم فکر کړی کله چې له افریقا څخه انسان راوټوکېد او کرا یې نړۍ پیدا کوله او ځان ته حبوباتو، نباتاتو، غلاجات دا پیدا کول، دنیا په مخ وړاندې تګ وکړ. په دې کې انسانان حرص ډېرېږي، حریص کېږي د ځان د ویرې په خاطر باندې، هغه نوي اپشنونه، نوي څه شی چې را پیدا کېږي په هغې کې دوی ته ځانګړې یعنې سیاسي کودونه رامنځته کېږي چې د هغه سیاسي کودونو کې دوی غواړي خپل حریفانو پښې سستې کړه تر څو سر راپورته نه کړه. په دې کې به مسله د قومیت راځي، د مذهب راځي، حتی اوس د اوبو خطر ده چې دغه اوبه ورځ تر بلې ګرمیږي او کمیږي. په دې کې هم که تاسو فکر کړي دغه د جیوپولیټیک مسله چې ډېره یادېږي، هر څوک دا اوس غواړي چې د اوبو له لارې نه هغه خطوط له د هوایي سیمو څخه ترسیم کړي تر څو یو په بل باندې د خطر محسوس ونیسي. په همدې ډول د ناسا د اوسنی حرکت چې دوی غواړي سپوږمۍ ته د بیا ځلې له څو کلونو را په دې خوا خپل خلک ولېږل. دغه ټول هغه مسایل دي چې نورو دنیا یعنې نه پرېښودل کېږي چې دوی هم ورته ګام اوچت کړه. دوی غواړي چې پورته والی په خپل لاس کې ولري، بالخصوص د نارینه فیزیک له بده مرغه دغه شی ده. حتی د ښځو چې دغه بحث کې دغه شی باید وویل سي، عاطفه دوی قصداً عمداً له منځه وړي. یا دا اوس په غربي هېوادونو کې دا اوس ښځې نه غواړي چې اولاد راوړي، ښځې نه غواړي چې حتی مېړه وکړي. دغه ټول هغه شیان دي چې اوس په سیاست برخه له بده مرغه ګرځېدلي دي. نو د هغه کسان چې د دنیا ښېرازه یې په لاس کې ده او غواړي چې ولوبېږي او څوک چې سر راپورته کوي هغه یا تهدیدوي یا د قومیت رنګ ورکول کېږي. په یو ډول نه، په یو ډول د هغو پښې سپکوي. نو دا چې ایرانیانو ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې دوی غلطه لوبه وکړله، د دوی دغه دیاسپورا چې له هېواد څخه د باندې ده، یعنې د ایران له هېواد څخه د باندې، حتی دوی دغه زه خو دلته ژوند کوم، خپل دغه عربي نومونه یې تبدیل کړي دي. هغه پخواني نومونه لکه کاوو شو، سیاوه شو، کامرانو، دغه نومونه په ځان دي عربي نومو څخه شا کړی ده، دین څخه نفرت کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې دلته کار کېږي. دا فلمي صنعت، تیاتر، نمایشنامې، حتی سندرې، شعري مسایل په پوهنتونونو کې لیکچرونه، دا ټول هغه څیزونه دي چې په دې کې د خلکو فکر شته. د بده مرغه هغه هېوادونه چې مخکې ما تاسو د خلیجي و، د موږ تاسو د بنګلادیش، پاکستان کې سره یاد کړه، دلته دغه د دین په جال کې له بده مرغه خلک راښکیل دي چې نشي کولی په نړیوالو سیالیو کې ځان را پیدا کړي. دغه ټول هغه ابعاد دي چې دوی ښه لوبه کوي، په لوبه کې ځان برلاسي ګڼلی ده، او هغه غریبه هېوادونه چې دوی په دې کټګورۍ له بده مرغه ویشلي، ضرورت دی چې انسانان باید ونه ویشل سي. درسته ده په ژبه به څوک په یوه ژبه وي، قومیت به بل شی وي، دین به بل شي، اما دا یوه درجه هېواد، دومه درجه خلک، دا فکر کوم د خپل یو ظلم ده. دغه مسایلو ته دوی ځیر سوي دي، قصداً هم دغه مسایل دوی مخ ته وړي او په دې کې ځان پیدا کوي او څوک نه پرېږدي سر راپورته کړي. تابع صاحب، په جګړه کې د نورو هیوادونو د ښکیلتیا په اړه باندې څه نظر لرئ؟ د چین د بیړیو موضوع همدغه اوس یو ګرم بحث دی په دنیا کې چې د هرې بیړۍ سره باید یو پوځي بیړۍ لاړه شي، بیا هغه هم لارښوونه واخلي له امریکا نه. دغه حالت سیمه زغمي، نړۍ زغمي، هغه هیوادونه چې له ایران نه تیل اخلي، هغه هیوادونه چې له ایران سره راشه درشه لري، هغه هیوادونه چې له ایران سره سوداګري لري، هغوی به دا تر کوم وخته پورې وزغمي دغه حالت؟ او که وایي نه زغمي، په جګړه کې د نورو هیوادونو د ښکیلتیا امکانات شته؟
د چین په اړه به زه دایم د ما نظر دا ښیي چې زه فکر کوم چې چین به جګړه هېڅکله ونه کړي. چینایان ډېر محتاط کړي چې ګوري چې کله چې امریکایانو په 2021 کې له امریکا څخه پښې سپکې کړلې او واک یې طالبانو ته وسپاره، هماغلته خلکو هم دا ویلي چې سیاسي شنونکو چې اوس به نو چین په تایوان برید کوي ځکه امریکا خپله ماته په افغانستان کې ومنله. خو چین دا کار ونه کړ. خو روسانو چې دا تېروتنه وکړله اوس په جګړه کې په اوکراین کې ښکیل دي. د چین په اړه زه دا ویلی شم چې هېڅکله به چین په دا لنډ وخت کې دوی د جګړې لپاره غاړه کېنږدي او جګړه به ونه کړي. خو دغه نور هیوادونه چې غواړي جګړه وکړي، زه فکر کوم دا ټول د نیابتي مسایل دي چې غربیانو کار کړی ده. نیابتي ډلې لري، استخباراتو مسایل دي چې ښه بېلګې سړی پاکستان متاسف په ګاونډ کې یادولی شي چې ډیپلوماتیکو عرفو کې هېڅکله د که کله جوړجاړي ته که پاکستان غوښتل چې میانجګري وکړي د امریکې او د ایران ترمنځ، نو آصف منیر خو یو نظامي کس و، د ده څه اړتیا لیدل کېدلی چې دی دلته لاړ شي. هغه ډیپلوماتیک عرف دوی د کور لاندې کړل. دلته ښیي چې دلته په پاکستان کې هسې خوشي هغه ملت سترګو ته خاورې شیندل دي. هلته دیموکراسي شتون نه لري. همدغه سړی دی چې هغه نظامي برخه کې بدماشي کوي او د پاکستان ښېرازه یې په خپل لاس کې نیولې ده. په همدې ډول دغه نور هېوادونه که یا د آل سعود یوه کورنۍ د عربستان سعودي مخ ته بیایي، یا که دوبۍ سره یا امارات متحده عربي، کویت په همدې ډول، یا په همدې ډول د موږ په ګاونډ کې چې دا اوس هم ایران په جګړه کې ښکېل ده. ګوري دوه عربانو هلته دا اوس څلوېښت کاله حکومت وکړ. روح الله خمیني هم سید و، عرب و، او همدې ډول خامنه ای هم عرب و، سید و، او داسې دوی د فارسیزم په نامه باندې حرکت را پیل کړی و. هغه یو ابزار و چې سیمه یې غوښتله د خپل اغېزې لاندې راولي، او افغانستان کې هم هغه ترمینالوژي د کرکو له وجې چې دوی غوښتل هغه پالیسي په خپل لاس کې ولري، هغه مخته یوسي. په همدې ډول په تاجکستان کې دوی فشار او آذربایجان ترکانو په ترکیزم کې راونغاړه، په خپل څنګ کې ودروه. حال دا چې ټول آذربایجانیان تقریبا 90 سلنې شیعهګان دي. دغه حرکتونه په سیمه کې شته. دغه غلطې لوبې چې له بل ځای څخه یعنې په حساب اوبه کېدلې، د مسلمانانو په منځ کې دا کرکه یو ورځ تر بلې ډېره سوله. دوی اوس برلاسي دي، دوی هغه اپشنونه لري، حتی د تهدید اپشنونه لري چې د پردو تر شا دوی کاروي او مسلمانان یا نور دغه ضعیفه جغرافیې پرې ډنګروي. یعنی شونتیا نه ګورئ چې ترکیه د سیمې هیوادونه سعودي عرب، امارات، هند، روسیه دوی به جګړې ته داخل شي؟ د ترکیې په هکله به زه داسې ویلی شم چې زه فکر کوم کله په ایران څخه امریکایان یعنی نفس تیر تازه کوي د دوی په جګړه کې یا ښکیل کا یا یې واک خپل کړي، زه فکر کوم بیا د ترکیې نوبت ده. د ما په اند باندې ترکیه نه غواړي چې ترکیه په دغه ډول سرشاره چې دا اوس دوی مخته ځي او د مسله د قسطنطنیه که سړی یاد کړه تېر تاریخ ته لاړ شي چې هغه اوس استانبول ده. دا د اروپایانو په ذهن کې شته، دا هېڅکله له یاده نه وځي. یعنی اروپا غواړي چې همدا اروپایان چې ترکیه ډنګره ویني، ترکیه محتاج ویني، داسې سرشاره ونه ویني لکه اوس غوندې. او پاتې شو دغه نور دوه هېوادونه د مسلمانانو چې هغه لږ اقتصاد قوي دي، چې هغه مالیزیا او اندونیزیا ده. هغه ډېر هوښیار خلک دي، هغه ښه مشران لري، سره له دې چې هغه مستعمره د انګریزانو د دې پاتې شوي دي. خو هغه ښه لوبه کوي، نه غواړي چې جګړې کار وګرځي، احتیاط کوي. په همدې ډول بروني یو ډېر وړوکی هېواد ده، نفوس یې ډېر وړوکی ده چې هغه هم له مالیزیا څخه بېل شوی ده. هغه تر اوسه پورې یعنې 2 میلیونه وګړي لري، خو نه غواړي چې جګړې کار وګرځي. شاهي نظام یې د شریعت ته نافظ ده، اما ځان په سیاست کې په لوبو کې پیدا کړی. دا ډېر مهمه ده چې هغه هېوادونه چې مشران یې ځان په وخت و مکان و زمان سره پیدا کړه، هغه بیا هېڅکله د جګړو کار نه ګرځي. طبیعي صاحب، پاکستان په جګړه کې ښکیل بولئ چې دا اوس د ایران په جګړه کې ښکیل دی؟ پاکستان له پیدایښت په جګړه کې ښکیل ده. داسې د بل چا لپاره غلطه لوبه کوي. دا اوس ټول پاکستان په دښمنۍ کې اخته ده. ګورې په کراچۍ یا حیدرآباد ته که لاړ شي، هلته په نامه د MQM چې ماجد قومي مومنت الطاف حسین مشر و، هغه یې له وطنه جلا وطنه کړه. په همدې ډول د پښتنو مشر چې خان عبدالغفار خان و، هغه یې بندخونې ته هغه کرکه ویرې یې رامنځته کړله، تر دې حده پورې چې پښتون یې قصدن عمدن په افراطیت کې راګیر کړ د ضیاء الحق، او هغه مدارس دا یې جوړ کړل. او د پاکستان د سلامت په خاطر باندې په لومړۍ کرښه د جګړه کې پښتون زوی په نامه د دین و مذهب جنګوي، او پنجابی عیش نوش په
د باندې هیوادونو کې کوي. په همدې ډول سیندیان یې په کراتو شاته کړي دي. ګورئ بوټو یې مړ کړه، بېنظیره یې مړه کړله، د بوټو ورونه څه سول. داسې اوس د بوټو میړه او یا یې زوی په سیاست کې لږ داسې وړه برخه لري، هغه هم د سیندیانو د خوشحالولو په خاطر باندې بلوڅان، هغه سرشاره بلوڅان چې په یو وخت کې په تاریخ کې یو څوک ولدی ټوپ کنشته کړي دي. د بلوڅانو د ګوادر بندر مسله ګورئ، د عمان سره ولا عمان بیرته پرېښودل پاکستان ته، هغه په ضعیف حالت کې کړکېچن حالت کې بریښي. د شیعګانو د سنیانو مسله ډیره قوي ده. په همدې ډول په پاکستان کې دننه د مذاهبو رامنځته کول، قصداً عمداً د مدارسو جوړول، بې باوري په مسلمانانو کې را پیدا کول، دا ټول د وینو بوی راځي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان جوړښت، د اسرائیل جوړښت، دا خپل د وینو د بوی د دلالت ده چې باید دغه هیوادونه چې شاوخوا دي او د نړیوالو د لویو سیاستونو قدرتونو په خاطر باندې دا د جګړو دپاره پکه ووهل سي او دلته د هغو هغه ستراتیژیانې پلانونه د دوی پر مټ عملي سي. تابع صاحب، تاسې د پاکستان د جګړې ښه تاریخچه وویله. په اوسنۍ جګړه کې زما هدف دی چې د ایران په جګړه کې پاکستان مستقیما ښکیل دی. په دغه جګړه کې اوس ښکیل شوی دی. زه هغه څه نه خبره کوم چې دوی سعودي عربستان ته خپل هوایي ځواکونه وړي دي، دوی هلته خپلې تیاري وړي دي. پوځي مشر یې لګیا دی په منځ کې هغه د امریکا خبرې وړي راوړي یا د هغوی دپاره رهبري کوي. ګورې د پاکستان چې کله جوړ شو، د پاکستان نوم د اسلام آباد پایتخت کې د سره دی چې په لومړیو کې کراچۍ پایتخت خو خیر پس چې دا جوړ شو، دغه ډیره غوښنه برخه د همدغه عربي هیوادونو یا مسلمانانو په مرسته باندې دا جوړ شو. بیا کله چې دوی اتوم ترلاسه کړ، په دروغو هم دا ویلي چې موږ مسلمانان یو، چې چېرته په مسلمانانو برید کېږي موږ به د تاسې تر شا ودرېږو. غلطه لوبه یې دلته تر څنګ کې چین ده، له چین سره دوی غټه غوښنه برخه د لاسلیکونو د قراردادونو د دیو لري. دې خوا ته وایي پړانګ مسله سوله، امریکایانو کاري خانګي ورکوي چې دا باید حل شي. په همدې ډول د ایران او شیعګان د هغو کړکېچ له عربانو سره بیرته د دوی همدغه نښې نښانې د دې کوي چې په ګاونډ کې ایران پروت ده، لږ په لرې واټن کې چې هغه سني هیوادونه دي چې هغه خلیجي دي، او د دوی غټه غوښنه برخه د پاکستانیانو چې دا اوس هم د کمپیوټري او د ټکنالوژۍ په برخه کې پاکستانیان کار کوي، سره له دې چې په دا 2-3 کلونو وروستیو کې په د خلیجي هیوادو کې د پاکستانیانو پښې لږ ورسپکې کړلې. دغه ټول هغه ویره ده چې د دغه ویرو په خاطر هم دوی غواړي ځان وساتي. نو او بل قرضداره ده په ډیر شدت ډول باندې دغه هیوادونه چې دا تاسو فکر کړی 2-3 ورځې مخکې متحده عربي اماراتو خپل قرض ترې وغوښته، دا په دې خپل دلالت کوي چې یعنې پاکستان ته بې اعتمادي ښیي. او لرې که دا نور مسلمانانو ته وګورئ، د هغوی ټول بې باوره دي په د پاکستان غلط سیاست، غلطه لوبه او په کړکېچن حالت کې دا اوس اقتصاد دا خپل دلالت په دې کوي چې پاکستان وارخطا ده. او د دغه وارخطا مسایلو په خاطر باندې امریکایان خو پوهېږي، هغه خو د دنیا ترمینالوژي په لاس کې ده. د هر هیواد لپاره دوی ځانګړی سیاسي صنف په خپل مملکت کې دننه لري. لږه صنف څخه زه فکر کوم دوی ګټه پورته کوي، او پاکستان د یو قاصد په ډول باندې مخته کړی ده، هغه خپل اهداف او خپل خبرونه پرې رسوي. زه فکر کوم چې پاکستان په جګړه کې کیل سي د ما پاند که د سعودي عربستان په تاسیساتو باندې د ایران لخوا نور بریدونه کیږي، پاکستان به دا جرأت وکړي چې په ایران باندې بریدونه وکړي یا مستقیم په جګړه کې داخل شي؟ زه فکر نه کوم پاکستان دغه جرأت فکر نه کوم چې وکړلی شي. خو که خدای مکړه ځکه چې موږ انسانان یو باید دغه زړخوږی هم لږ ولرو، که جګړه داخلي په ایران کې چې د ما اندېښې دا به پیښه سي، که د کردانو د بلوچانو جګړه پیښیږي، زه فکر کوم په حالت کې بیا پاکستان نه غواړي چې خپل بلوچان له لاسه ورکړي، یعنې د بلوچستان صوبه. که په ایران کې نیابت داخلي جګړه پیښیږي، نو بلوچستان خو خپل ازادي غواړي. که بلوچستان خپل ازادي واخیستله، نو هغه په دې معنا دلالت کوي چې پاکستان جغرافیه بیا نو وړه شوله، هلته یو نوی مملکت په څنګ کې را جوړېږي. ځکه دا د پسته خبرې دي، خو امکاناتو نه لرې خبره نه ده. هغه وخت کې به د پاکستان د جګړې ښکیلتیا شونې ده. پرته دغه نه زه فکر نه کوم پاکستان ډېر مؤثره احتیاط کوي، او په هره لوبه کې ځان پیدا کولی شي. امکانات د دې نه لیدل کېږي چې پاکستان یا د چا طرفداري وکړي او یا د چا سره جګړه کې کړي. اقتصادي مجبوریت به یې څومره اړ کړي؟
اقتصادي مجبوریت خو دوی ډیر لري، خو دوی لوبه کې ځان پیدا کولی شي. دوی ډیره ښه لوبه کوي، په کراتو کراتو یې ځان پکې پیدا کړی ده. ګورئ له هند سره دا دوه دوی ښکر په ښکر سول، خو په لوبه کې ځان پیدا کړ. دغه کس چې دا اوس آصف منیر ده، دا مارشالي د په مغه مبنا باندې واخیستله چې یعنې معنوي وښودله خپل مملکت اوسېدونکو ته چې موږ هند ته شکست ورکړ، سره له دې چې هند اوس یو اقتصاد په دنیا کې هند دې مسئلې ته هېڅ سر ونه ګراوه او هېڅ یې ونه ویلې. د چینایانو انجینران په نښه سول، هغه لوبه ډېره ښه ترمیم کړله. دا اوس په افغانستان دننه ګورئ دوی لوبه ترمیمولی شي، سره له دې چې په افغانستان باندې برید وکړ، دنیا پورې وخندل، هلتې ماشومان ووژل، هلتې په روغتون باندې برید وکړ. دا ټول هغه مسایل دي چې دوی پکې ځان پیدا کولی شي. هغه لوبه د شیطانه د منافقت چې له دیني کودونو څخه او د سیمه ییزو کودونو څخه پکې ځان لوبولی شي، هغه زه فکر کوم یوازینی پاکستان ده چې په دنیا کې ښه لوبه کوي او دوی ښه پکې ځان پیدا کولی شي. د ایران سره هغه هیوادونه چې موږ ورته یو وایو چې د چین بلاک یا د روسیا بلاک، دغه هیوادونه به د ایران سره ودرېږي یا به جګړې ته په یو ډول باندې را داخل شي، مستقیم یا غیر مستقیم، او د امریکا او د امریکا د همغاړو یا د هغوی سره د ملګرو هیوادونو په وړاندې به ودرېږي. فکر نه کوم وایي چې په ما سوه دنیا تیره، خدای دې نه کاندي دنیا ډیره. د ایران تقریبا 80 کس هغه قوي کسان له منځه ورته یوړل. د ایران رهبر یې ورته له منځه یوړ. د ایران 40 کلن نظام په ولاړ په پښو چې په سیمه کې خپله راجداري درلودله، دا یې له صفر سره ضرب کړ. نو زه په دې وخت کې چې له ایران سره څوک ونه درېدل، زه فکر نه کوم چې پس ته دې هم ودرېږي. ما مخکې تاسو اشاره وکړله چې د ایران نیابتي ډلې چې کله په ګاونډ کې په سیمه کې له صفر سره ضرب کېدلې، بشار الاسد چې کله تېښتې ته اړ شه، چې روسیې په هغه وخت کې د بشار الاسد ننګه ونه کړله، نو اوس فکر نه کوم چې د ایران به روسیه په خپل اور کې سوځي دا اوس. او روسیه په راتلونکي کې چې مخکې ما تاسو ته د لوی تصویر اشاره وکړله، هغه د خپلې برخې په قصه کې ده چې که امریکایان وړاندې کېږي، برخې باید یو بل ته ورکړه. کوم ممالک به د اغېز لاندې اوسېږي؟ چین خپله برخه غواړي، روسیه یې غواړي، په همدې ډول امریکا. په دې وضعیت سره به د هغوی ګټې د خطر سره مخ نشي؟ بالکل دلته خو دا مسایل شته. ګټې خو کله ناکله له خطر سره مخ کېږي، خو د ګټو د کنټرول په خاطر باندې بیا دوی لوبې هم کوي. ګورئ د دویمه نړیواله جګړه جرمنانو وکړله، خو روسا په هغه وخت کې اتحاد جماهیر شوروي، انګلستان او امریکا وګه په وګه سره ودرېدل. اول دا چې اتحاد جماهیر شوروي د وخت او امریکایان داسې دي لکه غوښه په شکه، مګر په هغه وخت کې مجبوریت و د خپلې ګټې به سره ودرېدل. کله درېږي. 20 کاله ناتو په افغانستان کې وله، او دا 40 کاله کېږي ایران نارې وایي چې مرګ بر امپریالیزم امریکا، خو دوی یو تس پوچک امریکایانو ته په ګاونډ کې پراته وو، ورفایر یې نه کړ، ځکه دوی د پیسو کڅوړې راتللې. د ایران او د عراق جنګ چې و صدام حسین سره، همدغه اسرائیل په پټه کې ایران ته وسلې ورکولې د صدام په ضد باندې. کله ناکله دغه شیان په سیاست کې کېدلی شي. د چین کومې ګټې له خطر سره مخ دي، له ګواښ سره مخ دي په دغه روانه جګړه کې؟ دا اوس تر ډیره پورې ویل کېږي چې د چین ډېرې اقتصادي ګټې له خطرونو سره مخ دي، له ګواښ سره مخ دي، او دا حالت به کړکېچ زیاتی. یو شی د ټیک کوم فکر کړی ډونالد ټرمپ ډېر اروپا هم تهدیدوي، ډېر ګوتڅنډنې ورته کوي، خو بیرته کله ناکله د ډونالد ټرمپ یو عادت ده چې یو خبره وکړي، یا مشاورین یا رسنۍ له لارې نه چې بیرته دلته سیګنال ورکړي چې دلته غلط لاړې، هغه خپله خبر بیرته زر اخلي او ترمیموي. دا یو بحث قضیې ده. زه فکر کوم چې چینایان دغه لویه لاره چې دوی غوښتل چې تر 2013 همدا د ریل پټلۍ باندې غوښتل چې همداسې د ایران او د پاکستان او کله ناکله به داسې ویل کېدل چې نه، د تاجکستان او د افغانستان له لارې همداسې تر افریقا پورې د ریل پټلۍ دوی جوړوي او پروګرام درلود. هغه پروګرام دوی ته له ضعف سره مخ کړه، د مخې یې ونیول همدغو جګړو، ځکه دا برخه د اقتصاد ده. په همدې ډول هم که فکر کړی د بریکس کنفرانس چې رامنځته شه، په ډېر قوت سره دوی غوښتل چې پیسې چاپ کړه، دغه مخنیوی وشو. په همدې ډول په افریقایي، خو د افریقا خو ټوله د فرانسویانو په ویش کې ده، د دوی په چوپړ کې دي. د فرانسویانو لپاره دوی هلته قراردادونه لاسلیک کړه، او هغوی له خوږ ګوت څخه چینایان یو بد عادت لري چې هڅه قرارداد کوي، بیا هغه د خوږ ګوته د ضعف ټکی پیدا کوي،
په هغه مبنا باندې مخته ځي. افریقایان هم دې ته اړ کړل چې هغه قراردادونه له دوی سره وشي. د دغو ټولو د مخنیوي په خاطر ځکه چې دا راجداري اوس یا له ښه مرغه یا له بده مرغه دنیا او قطبي د امریکایانو سره ده، دغه ویره دوی محسوسوي. خو یو شی ده چې زه فکر کوم چې د چین دغه غوښنه برخه د مهاجرینو په امریکا کې ژوند کوي، دوی په اقتصاد کې، په ټاکنو کې، په پوهنتونونو کې غټه برخه لري. له دغه څخه زه فکر کوم امریکایان کار اخلي او نه غواړي چې درسته د دې رسنیو پر مبنا به وویل چې یو بل ته به اخطارونه ورکړو، خو په لویو ګټو کې زه فکر کوم دوی اوږه په اوږه مخته ځي. یعنی ستاسو په نظر باندې سره د ګټو وټو ویش به وشي او ایران به په خپل ځای پاتې شي؟ خبره باندې کده دا ټول د چین ځان پیدا کړی، روسیا خو ثابته ده او امریکا هم ثابت هیواد ده، نو دوی د دغه د ګټو په خاطر دغه د ویش په خاطر باندې دغه جګړې رامنځته کړې دي. دا جګړې تاسو نه ده چې یو ناڅاپي وسی ده، حتی لومړی نړیواله جګړه، دوهمه نړیواله جګړه، درسته ده چې ځینې کسان وایي چې نه یو تېروتنه وسوله، له دې نه مخکې نه زمینه او ظرف ورته چمتو سوی وي، خلک پکې غږیږي، د آپشنو د حتی یو بیلګه به تاسو یاد کړم چې وخت کې عسکر هم د ډاکټر نجیب په وخت کې ګردیز کې وو، بیا دا زه ټوله انضباط کې وم، یعنی د جګړې په خاطر باندې د قوماندانان چې غږېدل دوی په خپلو کې چې موږ باید 1000 نفره تلفات ورکړو، نو موارد مخه ته دوی خپل تلفات سنجوي چې موږ باید دغه تلفات ورکړو، دغه سیمې ونیسو، دغه د موږ په دغه رقم باید وړاندې سو، که هغه پشان کار ونه کړي بیا دوی بدیل لري. د سولې امکان څومره شته ده او څومره شونتیا شته ده چې سوله وشي؟ زه فکر نه کوم چې ځکه د بحث هم د ایران او د امریکا په سر باندې د لنډ وخت کې زه فکر نه کوم چې ایران او امریکا ترمنځ سوله وشي او ایران به محاصره شي. نور هم د ترمز د تنګي مسله ډیره مهمه ده چې په دې کې شاوخوا کې دوی غواړي تاویږي او د امریکایانو کشتیګانې نور هم وړاندې سوي دي. عمان د دوی په حساب منځګړیتوب کاوه په کراتو د ایران او د امریکایانو دغه ناس په پخوا مخکې له د جګړې څخه په عمان کې کېدل، ځکه هغه اعتمادي سیمه د دوی عمان وله، خو عمانیان هم اوس چوپ دي. یوازې د حوثیان که مزاحمت ونه کړي په سیمه کې د دوی کشتیانې په نښه نه کړي، نور زه فکر نه کوم چې په لنډ وخت کې د صلح څرک ولیدل شي. البته دا د ما تحلیل د امکان لیدل کېږي، شاید د ما تحلیل غلط وي، وشي صلح. تابع صاحب مننه. د نن بحث مو همدومره و، درنو لیدونکو له تابع صاحب سره بحث همدومره و. تر بیا د الله په امان.